السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ تاسو ټول مسلمانان یو او شپې او ورځې علماء کرامو ته ناست یو، احادیث اورو، په دې باندې پوهېږو چې د الله د امر خلاف کول څومره ظلم دی ځان سره. څوک د خدای هیڅ نشي کولی، څومره ګناهونه چې کوي د ځان سره ظلم کوي، ولې چې خدای پاک هغې ته سزا ورکوي چې د خدای غضب دی او د خدای پاک قهر دی. خدای پاک د موږ تاسو ټول ورنه وساتي. یو خواته که موږ تاسو فکر وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ته او قرآن ته، علماء کرامو نه تل اورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چا یو انسان بې ګناه وواژه لکه ټول انسانات چې وواژه. انسان یې ویلي، مسلمان نه. او بیا چې په زرګونه په لسګونو زره مسلمانان ووژنې، د هغې به څه حالي؟ وژلو معنا څه؟ ځان ته عالم یې، ځان ته مفتي وایي، ځان ته مولا وایي، ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناست وي، فتوی ورکوي، مسلمانان وژني، د هغې به څه حال وي؟ لکه زمونږ ستاسو په مخ کې چې تیر شو، په سلګونو زره افغانان لرو برو وژل شو. د چا په فتوو؟ مخکې نظم. ښه، د دې په خوا کې بیا د کفارو ملتیا، چې د کفارو هغه بد چې کوم دودونه دي، سړی د سړي سره واده، ښځه د ښځې سره واده، او بیا په هغې باندې دوی چپ وي، غږ یې نه راوځي، د دې به څه حالي؟ او د دې سره په خوا کې چې بیا ظلم کېږي، ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي، قرآن او حدیث څه ته وایي، خدای او رسول څه ته وایي، علم زده کول څه ته وایي، یعنی چې په هغې کې به ایمان وي. ایمان څه ته وایي؟ چې کله ظلم کېږي، کله د خدای خلاف کېږي، کله په انسانانو باندې ظلم کېږي، کله په دې نړۍ کې فساد کېږي، ستا په ګاونډ کې وژل کېږي بې ګناه علماء کرام، سپین ږیري، ملکان، ځوانان، او بیا ته غږ نه وباسې. یو طرف ته په مسلمانانو باندې فتوی ورکول، وژل، بل طرف ته په کفري دود او دستور او په کفري نړۍ کې چې څه کېږي هغه ستا په نړۍ کې نافظېږي، په هغې باندې چپ. بل ځای ستا په ګاونډ کې یا ستا په خاوره باندې مسلمانان بې ګناه وژل کېږي، ظلمونه ورباندې کېږي او ته چپ. دا هغه کارونه دي که موږ او تاسې پوهه ولرو، ایمان ولرو، وجدان هم ژوندی، علم لږ موږ تاسې زده کړی وي، نو بیا په دې باندې ډېر ښه پوهېږو چې بیا دغه خلک د عامو ګناهګارو نه هم زیات ګناهګار دي، د عامو خلکو نه لکه ما او تا د هغې نه هم زیات. ولې چې دا د ما درته مخکې وویله چې یو څوک، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یو څوک بې ګناه انسان ووژني لکه ټول انسانات چې وواژه. خو همدا دی چې فتوی ورکوي او بې ګناه مسلمانان وژني، همدا دی چې د ده په څنګ کې بې ګناه مسلمانان وژل کېږي او دی پې چپ دی، همدا دی چې د ده په دی چې کومې ډوزې ولي او غورې ولي د ده په ځای کې کفري فیصلې کېږي او دی په چپ دی. نور قضاوت په تاسې، مخکې نظم. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځانونه پوه کړئ، د حق ملګرتیا وکړئ، د حق علماو ملګرتیا وکړئ، او کوم چې د علماو په شکل کې شیطانان دي رسوای کوي، د کور غله په خپله وپېژنئ، غږ ورباندې وکړئ چې هر څوک د کور غل ته، د کور غاصب ډاکو ته ګوته نشي نیوی او منې کوی نشي، په ده کې ایمان نشته، که ږیره تر نامه وي او څڼې تر ولو وي او پګړۍ تور او سپینه وي
او یا سپینه او توره خولې او یا پکول وي. د چا په لنډو اوږدو ګیرو مه غولېږئ، مه تېروځئ. د چا اعمال وګورئ چې څه کوي. څوک مو چې د کورنۍ، د ځان، د ټولنې، د ولس، د خاورې په ګټه دی، هغه ستاسو دی، هغه هر څوک دی. څوک مو چې د ځان او په دې ځان پوهېږي، د ځان ګټه ډېر بیا موږ ته تلیفونونه کوي، هغوی دوی وایي چې ته د دنیا خبرې کوې، خدای هم په څلورې کړه. د ځان ګټه دا ده چې په نړۍ کې ښه ژوند وکړئ، خدای راضي کړئ، قبر کې بریا، په ورځ د قیامت بریا او جنتونه مو ځای شي. زموږ مطلب دا دی. السلام علیکم ورحمت الله.